دا یو ورو سوال کړی دی چې ما د یو کرسچن نصراني سره بحث کوو نو هغه ما ته دا ووایي چې ستاسو د قرآن کې د سلیمان علیه السلام واقعه ده او هغې دا ووایي چې د نورو کله چې سلیمان علیه السلام د میږیانو په غزي باندې تیر شو نو د یو میږي هغه نورو ته څه ووایي ادخلوا مساکینکم ورننوځي د خپلو کورونو او سوړو ته داسې نه چې د سلیمان علیه السلام لښکر تاسو میده نه کړي وهم لا یشعرون هغوی ته پته هم ونه لګي وی هغه دا ما ته ووایي چې زه دا خو صحیح شو چې سلیمان علیه السلام د میږي په خبرو باندې پوهېدو دا صحیح ده سوال دا دی چې د میږي ته څنګه پته ولګي چې دا سلیمان علیه السلام دی الجواب د دې نصراني د خبرې په دې جواب کې دا خبره یاده کوي چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې موږ ته دا خبره کړې ده او دا یقیني خبره ده چې سلیمان علیه السلام د خپلو لښکرو سره روانو او د میږیانو په دې ځي باندې تېر شو نو د یو میږي پکې دا ووی یا ایها النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ای میږو ورننوځئ خپلو کورونو ته او د اوسېدو ځایونو ته داسې نه چې سلیمان علیه السلام او د هغه لښکر میده نه کړي وهم لا یشعرون او زر ولم وکتو هغوی ته به پته هم ونه لګي صرف دا خو پرېږده دی وی د میږي سلیمان علیه السلام څنګه وپېژنده پېژنده خو پرېږده علما وی په دې معمولي نصیحت کې هغې چې کوم د فصاحت او بلاغت نه کار اخیستی دی په دې کې لس قسمه خبرې دننه راځي چې هغه به ځان له موقع باندې به چېرته ذکر کړو په هغې باندې علما او طلبة العلم ښه پوهېږي په دې کې ندا ده او په دې کې تنبیه او تسمیه او امر او نص او تحذیر او تخصیص او تعمیم او اعتذار دا ټولې خبرې دې میږي صرف په دې مختصر جمله کې بیان کړي دي سلیمان علیه السلام خو ځکه تعجب وکړو چې یاره ته اوس ده ته ګوره نو څنګه ناشنا خبره وکړه اوس راځو دې له چې میږي ته څنګه پته ولګي چې سلیمان علیه السلام یاده کوي دا خبره الله سبحانه وتعالی د خپلو مخلوقاتو ته الهام کوي الهام په یو خبره باندې پوه کوي لکه څنګه چې دا میږی پوه شو په دې باندې چې دا څوک دی سلیمان علیه السلام دغه شان هدهد هم پوه شوی و چې دا څوک دی سلیمان علیه السلام دی او بیا هغه هدهد لاړ او د سبا د ښار نه خبر راوړو نو د مخلوقاتو سلیمان علیه السلام پیژندو دا الهام ورته چا کړی الله کړی ښکلی دلیل ته بل ذکر کوم واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الله وی وحی کړي د رب ستا د ګبین مچۍ ته چې ته دې غرونو کې ګرځاو د ونو خواله ځاو دلته وحی نه مراد هغه وحی نه ده څنګه چې پیغمبرانو ته راځي دلته وحی نه مراد الهام دی یعنې الله هغې ته دا خبره ښوولې ده دې مچۍ ته نو کوم رب چې دې مچۍ ته دا طریقه ښوولې ده چې ته به ګنده ځیله نه ځې او تاسو به په خپله پیټۍ کې او په خپل ځي کې د بهر مچۍ نه پرېږدئ او نور د دوی ډېر عجایبات دي کوم رب چې دا ښوولي دي دې مچۍ ته نو هغه رب دا میږی هم پوه کړی په دې باندې چې دا څوک دی د سلیمان علیه السلام دی نو رب العالمین په طریقه د الهام خپل مخلوقات پوه کوي لکه ګوره قرآن کې الله څه وایي سورة طه کې اعطى كل شيء خلقه ثم هدا رب العالمین هغه ذات دی چې هر مخلوق یې پیدا کړی دی او بیا ورته لار ښوولې ده لار یې ورته څه ښوولې ده هدایت د ژوند د تېرولو هدایت لارو ښوته وي لار ښوی یوازې دا نه چې اسلام ته اوس ځناور ته یې هدایت کړی دلته هدایت نه کوم هدایت مراد دی د اسلام هدایت دی نه هدایت یعنې لارې ورته ښوولې د ژوند د تېرولو هر مخلوق ته الله طریقه ښوولې ده چې ته په دې طریقې سره ژوند تېروې نو په دې کې هېڅ تعجب نشته او د ده دا خبره
کمزوري ده. بیا خصوصا سلیمان علیه السلام له خو الله ناشنا بادشاهي ورکړې وه، زناور الله هغه ته مسخر کړي وو، د پیریانې ورته مسخر کړي وو، د انسانان یې ورته مسخر کړي وو، لوی لوی لښکرې وې د هغه. نو د هغه خو ډېر عظیم شان و او د هغه خبر خو په ټوله دنیا کې مشهور و، په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې وه. نو میږي ته پته و چې او دا سلیمان علیه السلام. بلکې دا واله په دې تعجب مه کوه. یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وإني لأعرف حجرا بمکه، زه یو کاڼی پیژنم په مکه کې دی، کان یسلم علی قبل ان ابعث، هغه په ما باندې سلام اچو ما ته د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه مخکې. دا خو اوس داسې مخلوق دی، جماعت دی چې سا پکې هم نشتي، خو پیژني څوک؟ پیغمبر څنګه پیژني؟ د الله په طاقت سره. په دې کې هېڅ تعجب نشته او دا خبره د کمزوري ده. والله اعلم.